سلام علیکم دوستان عزیز، میایم به یونیت اول. یونیت 1 اول یونیت یا بخش اول. Things for school. چیزونه د مکتب دپاره، اشیا برای مکتب. Let's talk. بیا که حرف بزنیم، راځه چې وغږیږو. Section A د A برخه، بخش A. Listen and say. گوش بگی و بگو، غوږ ونیسه او ووایه. Hello, I'm Scott. سلام، ما سکاٹ هستم. سلام، زه سکاٹ یم. What's your name? اسم شما چیست؟ د تا نوم څه شی دی؟ My name is Kate. زما نوم کیټ ده. اسم ما کیټ است. What's your name? اسم شما چیست؟ د تا نوم څه شی دی؟ My name is Andy. زما نوم انډی ده. اسم ما انډی است. ببینید چوکات زده. What's your name? اسم شما چیست؟ د تا نوم څه شی دی؟ My name is Kate. اسم ما کیټ است. دا ګوره چې په سره رنګ باندې راغلی، یعنې کولی شو د دې په ځای بل هر نوم استفاده کړو، لکه My name is Ali. My name is Khan. بیان ویجه. What is what's. I am I'm. دا دواړه په یو معنا دي، خو what is چې ده د دې لنډ طریقه د لیکلو what's ده، او I am I'm، یعنی دواړه مونږ او تاسو ویلی شو او څه مشکل نه لري. میایم به صفحه پنجم، پیج 5، پنځمه صفحه. Section C د C برخه، د C برخه. Listen. گوش بگی، غوږ ونیسه. Point. اشاره وکړه، اشاره بکن. And sing. و زمزمه بکن او زمزمه وکړه. The hello song. The hello song آهنگ hello. د سلام سندره. Hello hello hello. سلام سلام سلام. What's your name? اسم شما چیست؟ د تا نوم څه شی دی؟ Hello hello hello. سلام سلام سلام. My name is Scott. اسم ما سکاٹ است. My name is Scott. زما نوم سکاٹ دی. Hello Scott. سلام سکاٹ. Hello Scott. سلام سکاٹ. Hello سلام. Section D د D برخه. Say and act. ووایه او عمل وکړه، یعنی عملی که. Ask. پوښتنه وکړه. A partner. د خپل پلوپیت څخه یا د خپل څنګ ملګري څخه دی. My name is احمد. خانه خالی به طور مثال احمد نوشته میکنیم. What's your name? اسم شما چیست؟ در جواب My name is علی. زما نوم علی ده یا اسم ما علی است. اینجا شما میبینین I can do this lesson. اگه درس یاد گرفته باشین پس اینجا چی کنین؟ سواسایی بکنین. من به صفحه 6. Page 6. صفحه 6. Let's learn. بیا که بیاموزیم. راځه چې زده کړو. Learn به معنای آموختن، زده کول. Section A د A برخه. Learn the words. لغتونه زده کړئ، لغتها را یاد بگیرید. A pencil. یو پنسل، یک پنسل. A pen. یو قلم، یک قلم. A bag. یک بکس، یو بیگ. A book. یو کتاب، یک کتاب. A desk. یو میز، یک میز. A chair. یو چوکی، یک چوکی. A ruler. یو خطکش، یک خطکش. An eraser. یک تخته پاک و یا هم پنسل پاک هم گفته میتن، یا تخته پاک یا پنسل پاک. Section B د B برخه، بخش B. Ask and answer. سوال بکن و جواب بده. پوښتنه وکړه او جواب ورکړه. Ask د پوښتنې په معنا ده. What's this? این چی است؟ دا څه شی دی؟ It's a pencil. دا یو پنسل دی. دویم که جوړ کو What's this? دا څه شی دی؟ این چی است؟ It's a book. این یک کتاب است. همداسې نورې هم جوړولی شو، هغه جملې تاسو سره جوړې دي.
راځو زید چوکاټ ته. What's this? What's this? Inches دا څه شی دی؟ It's دا دی. A pencil. A pencil. A pencil د سره رنګ کې راغلی دی. نو موږ تاسو کولی شو د pencil په ځای نور لغتونه استعمال کړو لکه a pen, a bag, a book. اینجا ببینین it's an eraser آمده. ان چرا آمده؟ ما شما 5 حروفی واول داریم که A, E, I, O, U. هرگاه یک کلمه و یا یک لغت با یکی از حروف واول شروع شده باشه پس با جای یک در انگلیسی برش او ان گفته میشه چی استفاده میکنیم؟ ان استفاده میکنیم. و وقتی که حروف واول نباشه چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم. دا د دې لپاره ده چې کله واول حروف A, E, I, O, U د کلمې په سر کې راغلي لکه ایریسر چې ای پکې راغلی نو هغه لپاره موږ بیا څه استعمالوو؟ ان استعمالوو. او ان او ا د څه په معنا ده؟ د یو. راځو بل چوکاټ. It is دا دی. It's It is It's دا دواړه یوه معنا ورکوي چې ایناست ویا هم دا دی چې It is لنډې طریقه لیکل دي. راځو اوومې صفحې ته. میایمه صفحې have section C د C برخه ask پوښتنه وکړه بپرس. You were as partner as پهلو پایلې. Ask your partner as پهلو پایلې بپرس. Discuss بس چه قسم بپرس؟ What's this? Inches It's a desk. این یک میز است. دویم پوښتنه کوو What's this? دا څه دي؟ It's a bag. دا یو بکس دی. نور جملې ځان سره بیا تاسې جوړې کړئ. Section D د D برخه یا بخش D. Watch بیبي وګوره. Point اشاره وکړه. اشاره وکړه. And chant او د زمزمې په شکل تکرار کوه. په شکل زمزمه تکرار وکړه. What's this? Inches دا څه شی دی؟ It's a book. دا یو کتاب دی. یا کتاب است. What's this? Inches It's a book. دا یو کتاب دی. What's this? دا څه شی دی؟ What's this? Inches It's a bag. دا یو بکس دی. What's this? Inches دا څه شی دی؟ What's this? Inches دا څه شی دی؟ It's a book. دا یو کتاب دی. یا کتاب است. What's this? Inches دا څه شی دی؟ It's a bag. دا یو بکس دی. What's this? Inches دا څه شی دی؟ It's a book bag. دا د یو دا د کتابونو یو بیگ دی. نو راځو چېرته دلته I can do this lesson. که چېرته هم دا درسونه زده کړي نو دا څه شی کوي؟ دا در سره ټیک مارک کوي. میایمه صفحه هشتم page 8 اتمه صفحه Let's learn more. وای راځه چې زیات زده کړو. بیا کې بیشتر بیاموزیم. Section A Learn the words. لغتونه زده کړئ. لغتها را یاد بگیرید. A map یوه نقشه. A marker یک مارکر. A globe یک کره زمین. A table یو میز یک میز. A board یک تخته. یک تخته. اگه بگوییم blackboard تخته سیاه. whiteboard تخته سفید. پس اینجا چی است؟ تنها تخته است. A board یوه تخته. A waste basket د خځلو سطل او یا هم زباله‌دانی در دری برش میگیم. A poster یک پوستر. A crane یک رنگی مومی. یوه مومی رنگه. میایم به section B. Section B Make sentences. جمله جوړه کړئ. جملات را بسازید. This is a map. این یک نقشه. دا یوه نقشه ده. This is a globe. این یک کره زمین است. همداسې نور جملې هم جوړولی شو. مثال په ډول دا چی ده؟ مارکر ده. This is a marker. دا یو مارکر ده. نور جملې بیا تاسو سره جوړې کړئ. This is این است. دا ده a map. اما په سره رنگ باندې راغلی دی بجای از رنگ سرخ. یعنی ما شما میتونیم
دیگه کلمات و لغت‌ها استفاده کنیم. مثلا this is a چی waste basket. میایم به صفحه 9 page 9 صفحه 9 section C play a game. یک گیم بازی بکنین، یو گیم وکړئ. ask your partner از پهلو پیلت بپرس، د خپل پهلو پیل څخه دې پوښتنه وکړه. is this a poster؟ آیا این یک پوستر است؟ آیا دا یو پوستر دی؟ که چیرته ای yes it is، اگر بود میگیم yes it is، ولی این است. no it isn't، اگر نبود نه خیر این نیست، پس چی میگیم؟ it's a pen، این یک قلم است. is وقتی در سر جمله میای به معنی دی که سوالی است. چې کله د جملې په سر کې راغلی وي نو موږ او تاسې باید پوه شو چې یو څوک سوال کوي یا د سوال جمله ده. میایم به سیکشن دی listen and do. غوږ ونیسه او ووایه. گوش بگی listen and do، غوږ ونیسه او ویی که. do به معنای انجام دادن است، یعنی انجام بده. take out your book، کتابت را بکش، کتاب دی وباسه. open your book، کتاب دی خلاص که، کتابت را باز بکن. close your book، کتاب دی بند کړه، کتابت را بند بکن. put away your book، کتاب دی کېږده، کتابت را بمان. مثلا یک کس میگی put away your book in your bag، کتاب دی په باکس کې کېږده، کتابت را د بایک بان. پس اینجا چی است؟ ناماندن است. put away your book، کتابت را بمان. I can do this lesson، اگه درس یاد گرفته باشین تک مارک کنین. ببینین اینجا let's read، بیا که بخوانیم. راځه چې ویوایو. چی شی ویوایو؟ دوه غږونه دي، یو د ب غږ ده او بل هم د پ غږ ده. نو راځو A سیکشن ته. listen point and say، گوش بگی، اشاره کن و بگو. غوږ ونیسه، اشاره وکړه، ووایه. bird مرغه، گنجشک. ball توپ، ball. boy هلک، بچه. peach شفتالو. pencil pink گلابی، یعنی رنگ گلابی رنگ. section B listen point and chant. listen غوږ ونیسه، point اشاره وکړه، and chant او د زمزمې په شکل تکرار کړه. د ب په phonics chant: b ball، b boy، p pencil، p peach، p pencil، b ball. pencil ball peach yes، pencil ball توپ، peach شفتالو، yes یعنی د بلی او یا هم اوکی په معنا. راځو پیج 11 ته، یو لسمه صفحې ته. په صفحې 11 section C listen and read along، یعنی گوش بگی و همراه بخوانین، یعنی یک جای بخوانین. at the park، در پارک، په پارک کې. what's this؟ این چی است؟ دا څه شی دی؟ it's a ball، دا یو توپ دی، این یک توپ است. is this a ball؟ آیا این یک توپ است؟ آیا دا یو توپ دی؟ سوالیه ده. no نه، it isn't، دا نه ده. it's a peach، این یک شفتالو است، دا یو شفتالو ده. نو یونت دویم به سبا ته له خیره په بل درس کې لولو.